الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. عزتمندو نن بدا خبرکو چې الله رب العزت با دجال ته یو عجیبه طاقت او قوت او تسلط په دنیا باندې ورکړي. په سمندرونو باندې دجال راج حکومت او واک چلیږي، په فضا باندې باندې دجال واک او دغه تسلط چلیږي، په اوچ ځمکه باندې دغه واک چلیږي، په حکومتونو نظامونو باندې دغه تسلط وي، او په موسمونو باندې دجال تسلط وي، باران کولو نه کولو، سیلابونه او دغه رنګې خزانه به د ځمکې معدنیات دا به ټول د دجال په کنټرول او تسلط کې وي. دا رنګې د ځمکې دا زراعت چې دي دا به هم د دجال په واک او اختیار کې وي. تر دې پورې راځي چې خلکو ته به وایي چې که تاسو دا غواړئ چې ستاسو مور پلار ژوندي کړم، نو مور پلار مړه مور پلار به درته ژوندي کړم. نو دا به هم دجال کوي. شیطانان به د مور او پلار شکر اختیاروي او راضي به. نو دومره لوی تسلط به دجال ته الله ورکړی وي امتحانا. ځکه خو د نړۍ خلک به دجال ته ځان پسې روانوي. نو که موږ او تاسو په تاریخ کې سوچ وکړو چې دا تسلط که دجالیت وي، نو دا تسلط خو ډېرو نیکانو خلکو ته الله ورکړی. الله سلیمان علیه السلام ته دومره لوی بادشاهي او تسلط او حکومت او واک ورکړی و چې په مارغانو، په پیریانو، په انسانانو، په دې ټولو باندې د سلیمان علیه السلام بادشاهي چلېده. داود علیه السلام ته الله اوسپنه نرمه کړې وه، تابع کړې وه. موسی علیه السلام هغه شخصیت و چې د ده امسا دا دی اوچې تیږې ته ووهله، الله د هغې نه اوبه راوویستلې. همدغه امسا په سمندر کې موسی علیه السلام ووهلو، اوچې لارې پکې پیدا شوې. دنه لوی تسلط کوم دی. همدغه رنګ ذوالقرنین ته الله دا تسلط ورکړی و چې د ځمکې شرق و غرب و شمال و جنوب ته د هغې بادشاهي حکومت لاړه. خو لیکن دې خلکو ته چا نعوذ بالله نه دجال ویلی دي او نه نعوذ بالله دوی د دجالیت کار کړی. دجالیت یوازې تسلط ته نه وایي چې چا تسلط شي. اصل کې دا صلاحیتونه چې انسان ته الله ورکړي، دا واک چې الله انسان ته ورکړي، دغه واک چې کوم انسان د باطل دپاره، د کفر دپاره، د بېدینۍ دپاره، د بېحیایۍ دپاره، د ظلم دپاره استعمالوي، دا دجالیت دی. د انسانانو د وینو څکلو دپاره، د مظلومو انسانانو د خوړلو دپاره، دا چې کوم انسان دا صلاحیتونه استعمالوي، نو دا دجالیت دی. که همدغه صلاحیتونه، همدغه واک، همدغه تسلط یو انسان د انسانانو د خیرخواهۍ دپاره استعمالوي، د انسانانو د کامیابۍ دپاره استعمالوي، د بېدینۍ د ختمولو دپاره استعمالوي، د غریبۍ د ختمولو دپاره استعمالوي، د فحاشي د ختمولو دپاره استعمالوي، د ظلم د ختمولو دپاره استعمالوي، د باطلو نظامونو، د جمهوریتو، د دیموکراسیو، د سیکولریزم او لیبرالیزم او هیومنیزم او کمونیزم، دا باطل چې څومره نظریات دي او افکار دي چې ټول انسانان په خپل غیږ کې راټول کړي دي، دغه باطل نظامونه د دې د ختمولو دپاره وي. نو دې ته بیا څه وایي؟ انبیاء و منهج. دې ته بیا نبوت وایي، د نبوت منهج ورته وایي. دا دجالیت نه دی. دجالیت څه شی دی؟ دجالیت دا معنا چې صلاحیتونه، واک، اختیار، تسلط غلط استعمالول. او موږ او تاسو چې سوچ وکړو په دې دور کې چې څومره خلکو سره واک دی، چا سره میزایلې دي، اټم بم دي، تیارې دي، دا دوی د خیر دپاره نه استعمالوي، دا دوی د شر دپاره استعمالوي. اصل کې کم خلک چې د انسانانو وژلو دپاره دا ماشینونه استعمالوي، دا تیارې او دا بمونه او دا چې د دجال عسکر دي، د دجال د مسیر تعقیبونکي خلک دي.